دا څوک دی چې په لار د ګوتو شمار کوي او جاړي، دا څوک دی چې خوږې ټپې په جار کوي او جاړي، دا څوک دی چې اوښکې تر ګریوانه پورې لاړې، دا څوک دی چې یو چا ته انتظار کوي او جاړي. سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې هم منئ. ملګرو شاهد مندوخیل یمه، په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو نن کوم ځای ته راغلي یو او موږ سره څوک دی په پروګرام کې، نو راځئ نیغ په نیغه ورسره میلاو شو، نه خپل تعارف ورسره کوي په پروګرام کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه شاهد مندوخیل صاحب چې تاسو زموږ کلي ته راغلی او دومره تکلیف مو وکړو، دومره مختصر وخت کې مو موږ ته وخت راکړو، نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. ډېره مننه. ډیره زیاته مننه ستاسو کوم چې موږ ته مو ټایم راکړو. زما د مینوال چې کوم دی هغو سره لږ خپل تعارف وکړئ، کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ ډیره زیاته مننه. زما نوم صادق الله دی او په ادبي دنیا کې مې په صادق مجبور صاحب خلک پیژني. زه د نظامپور علاقې یم، د پیرانو کلي سره تعلق ساتم او زما نوم صادق مجبور صاحب. صادق مجبور صاحب دا راته ووایئ چې شاعري د څومره ټایم نه تاسو کوئ؟ شاعري خو د ورکوټوالي نه مې شوق و، دا پردۍ غزلې به مې ماتولې را ماتولې، خو لیکل مې تقریبا 2016 نه شروع کړي دي. ټیک ده. ادب په دنیا باندې استاد مو څوک و؟ ادب په دنیا باندې استاد خو مې څوک شته دی نه، خو د ضمیر خان ضمیر صاحب یو خبره راته یادېږي چې هغه وایي چې کله چې غزل لیکي نو ړومبنۍ کړۍ چې ولیکي نو بله کړۍ د هغې خبرې تړون راوله. نو زه خو په خپل ادبي دنیا کې زما چې څومره یقه دی نو زما استاد ضمیر خان ضمیر صاحب کیدی شي. ښه جي. مینه مو چېرته کړې ده؟ نو بس مینې په باره کې خو درته ډېر زیات څه نه وایم، خو یو غزل دې راته یاد کړو، غزل به یې ته وړاندې کړمه. غزل دی چې بلها مزه د زندګۍ هم وه، بلها مزه د زندګۍ هم وه، زما په ژوند کې یو جینۍ هم وه. مننه. هغه په ما باندې مینه هم وه، خو هغه ښکار د مجبورۍ هم وه. هغه په ما باندې مینه هم وه، خو هغه ښکار د مجبورۍ هم وه. زموږ په زړه کې ارمانونه هم وو، زموږ د مینې دنیاګۍ هم وه. ډېره مننه. زموږ په زړه کې ارمانونه هم وو، زموږ د مینې دنیاګۍ هم وه. زه پرې مین وم پښتنه پیغله وه، زه پرې مین وم پښتنه پیغله وه، بل کلیواله ګاونډۍ هم وه. ډېره مننه. زه پرې مین وم پښتنه پیغله وه، بل کلیواله ګاونډۍ هم وه. یو د رواج په زنځیرونو بند وه، یو د رواج په زنځیرونو بند وه، بل خوا د مینې لیونۍ هم وه. یو پرې ناڅاپه جدایي راغلله، یو پرې ناڅاپه جدایي راغلله، بل یې د مرګ نښه ډولۍ هم وه. یو خوا له عمر کمه خو ښایست یې دومره، یو خوا د عمر کمه خو ښایست یې دومره، یو خوا د عمر کمه خو ښایست یې دومره، صادق مجبوره ګلغوټۍ هم وه. ډېره زیاته مننه. یو څو غزلې به سره نوره شریکم. غزل نه مخکې یو 2 شعره دي چې زما په زړه باندې ګزار خو به دې نه کولو، راته په سرو شونډو انکار خو به دې نه کولو، نن په جړا شوه راته وایي مړه، صادق مجبوره نو ازار خو به دې نه کولو. غزل داسې دی چې دا څوک دی چې په لار د ګوتو شمار کوي او جاړي، دا څوک دی چې خوږې ټپې په جار کوي او جاړي، دا څوک دی چې اوښکې تر ګریوانه پورې لاړې، دا څوک دی چې یو چا ته انتظار کوي او جاړي. ملا صاحب د دې خوب تعبیر مې څه دی راته وایه؟ ملا صاحب د دې خوب تعبیر مې څه دی راته وایه؟ جانان زما د مینې نه انکار کوي او جاړي. ملا صاحب د دې خوب تعبیر مې څه دی راته وایه؟ جانان زما د مینې نه انکار کوي او جاړي. دا څوک دی چې ازغو باندې ځان سوری سوری کړو، دا څوک دی چې په ګل باندې ګزار کوي او جاړي. مننه. دا څوک دی چې ازغو باندې ځان سوری سوری کړو، دا څوک دی چې په ګل باندې ګزار کوي او جاړي، دا څوک دی چې صادق مجبور حیران ورته ولاړ دی، دا څوک دی چې صادق مجبور حیران ورته ولاړ دی، دا څوک دی چې صادق مجبور حیران ورته ولاړ دی، دا څوک چاته د سوي زړه اظهار کوي او جاړي. صادق بھائی نور به سره مخکې څه شریک کول غواړې؟ نور به سره یو څو شعرونه شریک کم چې هر چاته آینه کې د خپل ځان تصویر ښکاریږي،
هر چاته آینه کې د خپل ځان تصویر ښکاریږي زما د زړه په تل کې د جانان تصویر ښکاریږي. واه دا یو ځل بیا مننه. هر چاته آینه کې د خپل ځان تصویر ښکاریږي زما د زړه په تل کې د جانان تصویر ښکاریږي. زما د زړه شیشې د نفرت په زور ټوټې کړه نو ځکه پکې نن ستا د ارمان تصویر ښکاریږي. زما د زړه شیشې د نفرت په زور ټوټې کړه نو ځکه پکې نن ستا د ارمان تصویر ښکاریږي. د خپلې بېوسۍ اوښکې سیلاب شي ورته جاړي غریب ته پکې خپل سیرې ګریوان تصویر ښکاریږي. د خپلې بېوسۍ اوښکې سیلاب شي ورته جاړي غریب ته پکې خپل سیرې ګریوان تصویر ښکاریږي. اکثر یې زه د زړه په وینې جوړ کړمه صاحبه د بعضې خلکو ته چې ګران تصویر ښکاریږي. اکثر یې زه د زړه په وینې جوړ کړمه صاحبه د بعضې خلکو ته چې ګران تصویر ښکاریږي. او اخري مقطع ده چې په سترګو کې پروت دی د مودو نه پکې اوسي. په سترګو کې پروت دی د مودو نه پکې اوسي. صادق مجبور ته ځکه ستا آسان تصویر ښکاریږي. صادق لالا ډېر ښه. صادق بھائی مینوالو ته لنډ میسج پیغام اخیره کې څه ورکول غواړئ؟ نو مینوالو ته خو به زه نور څه پیغام ورکړم خو زما دا پیغام دی چې خپله مورنۍ ژبه پښتو ادب سره د مینه وساتي. زه دا نه وایم چې لکه نورو ژبو نه د نفرتي که خو نه خپله مورنۍ ژبه چې کومه ده پښتو ادب چې کوم دی دې سره د مینه وساتي او په دې باندې د کار وکړي نو دا به ډېره ښه وي. زه په خپله هم څه دومره تکړه نه یم خو خیر بیا هم لکه کوشش کوو چې خپله مورنۍ ژبه چې کوم ده هغه ژوندۍ وساتو. ډېره زیاته مننه شهید مندوخیل صاحب چې تاسو راغلی او دلته مو مختصر دومره مصروفه ټایم کې موږ ته ټایم راکړو نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو کوم ملګرو. تاسو به د دا شعرونه خوښ شوي وي او غواړم امجد تبسم کیمرمین صاحب نه اجازت ښاد و آباد اوسئ. د لوی الله په امان.